قاری محمد طیب سے محتمم دارالعلوم دیوبند دی یو واقعه لیکلی ده چې یو کسو او هغه ته به مشکی بابا وی څه شی مشکی بابا یعنی د عطر بوی به ته نتلو او خوشبو به درنتله او خلکو به چې چرته ولیدلو وی لکه مشکی بابا راغو روڼ مشکی بابا یې ورته ولې وي د ګناه لذت پرېښی او د ګناه نه هجرت کړی او ګناه یې پرېښي وه او د الله پاک جل شانه تابعدارۍ ته راغلی و ده به په لارې کې لکه موږ چې دلته کې دا کباړ والا ګرځي فرض کا او کله روټۍ غونډوي او کله څه کباړ کار کوي که نه نه خلک ولا کباړ راوباسي دکه رنګې مشکی بابا رحمت الله علیه دوبم دغه شانتې په لارو کې داسې کار کولو کسب به کولو نو یو ځل ورته یو زنانه د کور نه راووته او هغې ورته وی بابا مونږ کره ډېر زیات سامان د مونږ کره کور ته راننوځه هغه یې کور ته بوتلو مشکی بابا او چې کور ته یې ننکو بس دروازه بند کو جندرے کا او تاله ورته والا او بابا ته وای چې ما سره به ګناه کوي خدا ورته وای بابا وته داسې په غضب باندې واوختم وې ته د ما نه د ګناه مطالبه کوي او زما رب جل شانه خو ما ویني او زما رب جل شانه خو ما ته حکم کړی دا چې پردی ښځې ته به نه ګورې او لاس په وله نه وړې نو ته ما ته څنګه دا خبره کوي خو لیکن هغه ښځې ډېر زیات اصرار کولو او ډېر زیات بابا تنګولو او دا ورته وی ګوره که ته ما سره ګناه نه کوې نو ګورې خلکو ته به دې یاد کم بابا ورته څه وایي وی ما یو 2 منټو له پرېږده روڼه کم خلک ګوره چې د ګناه نه هجرت وکړي که نه هغه ته الله پاک جل شانه دنیا کې هم عزت ورکوي او آخرت کې خو خود عزت ته روڼه ګناه پرېښودل دا ډېر ګران کار ده ډېر ګران کار ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي او کسان پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کړی دي سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله او کسان دي چې الله پاک جل شانه بو هغه ته د قیامت پر ورځ باندې په داسې ورځ باندې چې هغه ورځ کې به سوری نه وي سوا د عرش ته سوري نه هغه ته به د دې سوري لاندې دی ورکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اوږد حدیث مبارک ته نه نقل او بیان فرمایلی ده یو پکې دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کم سړی نه یو ښایسته او ښځه هغه ته نه مطالبه د ګناه وکړي او دا ورته وایي انی اخاف الله زه د الله جل شانه نه یریږم زه ګناه نه کوم او وروڼو زمونږ علما کرام فرمایي کله ګوره چې د ګناه تصور د مخې ته راغو او ګناه د مخې ته راغه نو ځان ته الله جل شانه را یادوه چې زه به ګورې الله جل شانه ته مخې ته ودرم او ما نه به بیا د دې ګناه په ګورې هغه تپوس کوي چې دا دې ولې کړې ده نو مشکی بابا هغه ورته وایي ما یو 2 منټو له پرېږده او دسمات یې کومه ښځه ورته وایي وی ته لاړ شه او دسمات یې وکړه دا حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي او قاری محمد طیب صاحب رحمه الله دا غلی کلی دي وی دا سړی لاړو او باتروم ته ننوتو باتروم ته دا دسماتی په نیت باندې او کله چې دسمات یې وکړو نو هغه ټول دسمات یې راواغستو په ځان باندې یې ومږلو په مخو په لاس په ټول بدن باندې ښځه بار ولاړه ده هغه وایي دا به اوس راووځي دا کباړ والا نو ګناه به وکړو کله چې هغه را مخامخ شو چې ښځې ولیدو نو هغه ښځه ته خپلې خادمې ته وایي وی وباسه دا سړی وي ده خو ګندګي په ځان مږلې ده ده نه خو بوی ځي
رونو 2 منټه د ګناه هغه لذت یې پرېښودو او د هغې نه هجرت وکړو او دا ګناه د پرېښودله او ځان باندې ګندګي ومشله. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه فرمایي وی کله به چې دا په لاره کې ګرځېدو نو داسې عطر بوی به تتلو لکه د مشکو د عطر بوی به نه روانو. اصلي مشک ګوره اوس بازار کې نه ملاویږي ښه خلک یې عطرونو کې ګډوي خو لیکن داسې بوی به ترې نه تلو. دا ولې رڼو د ګناه نه هجرت وکړو او د الله پاک جل شانه یې ومنل.